اروپایي ټولنې طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره نوي شرطونه وړاندې کړل. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا 8 میاشتې کېږي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې د رسمیت پیژندلو لپاره د نوي شرطو خبره کړې ده. د اروپایي پارلمان غړي هانا نویمان چې کابل ته راغلي ویلي تر هغې چې طالبان د خلکو حقونه په رسمیت ونه پیژني، اروپایي ټولنه به هغوی په رسمیت ونه پیژني. سره له دې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نه مشروعیت له بحران سره مخ دی، له اوم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو له تړلو وروسته پر هغوی د نړیوال ټولنې فشارونه زیات شوي دي. اروپایي ټولنې ویلي تر هغه چې طالبان د خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت یې نه پیژني. په بل خبر کې تخار کې ځایي سرچینې وایي چې دغه ولایت په چای آب ولسوالۍ کې طالب ځواکونو په خپل منځ کې نښته کړې ده. سرچینې نن چهارشنبه د اروپا 24مه ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه د دغه خپل منځي نښتې په پایله کې 3 طالب ځواکونه وژل شوي دي. سرچینې وایي د طالبانو یوه قطعه چای آب ولسوالۍ ته د 2 هغو قومندانانو چې خپل منځ کې نښتي وو د بې وسلې کولو په موخه ورغلي وو، خو دغه قومندانان له ورغلو ځواکونو سره په نښته اوښتي دي. سرچینې وایي چې روښانه نه ده وژل شوي کسان ورغلي ځواکونه که د ولسوالۍ ځایي طالب قومندانانو پورې اړوند کسان وو. سرچینې زیاته کړې چې د دغه ولسوالۍ کې وضعیت رینګلی دی او ښار فوزي حالت خپل کړی دی. ځایي چارواکي تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دغه طالب قومندانان 2 ورځې وړاندې په دې ولسوالۍ کې نښته وکړه چې په پایله کې 4 طالبان ووژل شول. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ.